رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت وسو، خدیجه رضی الله تعالی عنها او ټول لونو یې ایمان راوړي او مسلمانان شوه. خو ابو العاص پر هغه خپل شرک پاتې شو او د بدر په غزا کې د مسلمانانو سره د جنگ د پاره د کفارو په لشکر کې راووتی او بیا د بدر په بنجانو کې ونیول شو. څرنګه چې بنجان په فدیه خلاصېده، نو زینب رضی الله عنها چې په مکه مکرمه کې و د خپل میړه د خلاصولو لپاره مال او د خپل مور خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه امیل چې ودیته ورکړی و راولېږه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امیل په لیدلو سره خدیجه رضی الله عنها ورپیات و. نو یې ابو العاص بل فدیه الکی. ابو العاص هم د دغه نیکی په مقابل کې زینب رضی الله تعالی عنها ته د هجرت اجازه ورکړه چې خپل پلار ته ولاړ شي، چې دغه قصه مې د بدر په غزا کې په تفصیل سره درته بیان کړې ده. نو اوس زینب رضی الله تعالی عنها په مدینه منوره کې د خپل پلار صلی الله علیه وسلم سره ژوند کوي. هلته زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه په دغه ځای کې چې ډېر غارونه او درخت پکښې و کمین ونیوي. کوم وخت چې د قریشو قافله را ورسېده، نو یې حمله پر وکړه او ټوله قافله په غنیمت واخیسته. هر څه چې پکښې و، مالونه، اوښان او ټول هغه کسان چې په دغه قافله کې و، هغه ټوله بندیان ونیول. بل ابو العاص څخه چې هغه په تېښته ځان ځنې خلاص کړ او مخ پر مدینه منوره رهیسو. خیر، قافله او د هغې سره نیول سوي بندیان مدینه منورې ته راوستل شو او د پخوانی عادت سره سم ټول بندیان د مسجد د دروازې سره وتړل شو. ابو العاص هم په دغه شپه په پټه د زینب رضی الله تعالی عنها چې د شذ ده کور ته ورغلی. دروازه یې وټکول، دغه خوا ورته وویل څوک یې؟ د ویل ابو العاص. شذ ده د خپل خاوند پر اتک سره ډېر خوشاله شو. د دې دا خیال شو چې سړی مسلمان شوی دی او راغلی. خو ابو العاص کیسه ورته وکړه. د دې څخه یې وغوښته چې ماته جوار او امان راک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وغواړه چې د قافلې مالونه بیرته ماته راکړي. کوم وخت چې خلق د سهار د لمانځه د پاره سره راټول شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمانځه اول تکبیر ووایه، مسلمانانو هم په لمانځه شروع وکړه. په دغه وخت کې د یوې ښځې غږ واورېدل شو چې ویل و ابو العاص ته مې جوار ورکړی دی. دا ښځه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور زینب رضی الله تعالی عنها و چې خپل خاوند ته جوار او امان ورکړي. اوس خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمانځه مشغوله و، جواب یې نسوای ورکولای. کوم وخت چې د لمانځه څخه فارغ شو، نو یې مسلمانانو ته وکتل او ویل تاسې هم هغه واورېده چې ما واورېده؟ مسلمانانو ویل هو یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل والله نه په خبر وم نه چا راته ویلي و، دا کار زما په بې خبرتیا کې پیښ شو او اوس خبره ستاسې په اختیار ده. هر قسم چې مو خوښه وي هغسې وکړئ. اختیار یې هغه مسلمانانو ته پرېښوئ چې قافلې ته وتلي وه. هغو ویل یا رسول الله اکرام یې کوو، عزت یې کوو، ټوله بندیان ایله کوو او مالونه یې هم بیرته ورکوو. نو یې ابو العاص د زینب رضی الله تعالی عنها د عزت او جوار په سبب پرېښاوه او د خپل شخصي مالونه یې ورکړه. څرنګه چې د ابو العاص سره په قافله کې نور امانت مالونه هم ورسره و، هغه یې هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیشي او قرابت په سبب ورپرېښول. نو اوس د ابو العاص د عزت په سبب د قافلې ټول بندیان پرېښول شو، مالونه ورکول شو. ابو العاص چې دغه ښه معامله او نیکی ولیده، د مسلمانانو لمونځ ولیدي، قرآن مجید یې واورېدی، دا ټولو تاثیر پر وکړ، مګر مسلمان نسو. نو خپل مالونه او امانتونه یې ورسره واخیسته او مکې مکرمې ته ولاړی. هلته یې امانت مالونه وخپلو مالکانو او خاوندانو ته ورکړه. هر نفر ته یې هغه خپل شی پوره ورساوه او بیا یې ټول هغه خلق سره راټول کړه چې د ده سره یې مالونه و. او ځینې ویې پوښتل چې آیا ما خپلې غاړې خلاصې کړې؟ د چا خو به شی نه وي را سره پاته؟ هغو ویل هو، مالونه مو پوره را ورسېده، خدای دې خیر درکړي. رښتیا هم امین، صادقه او باوفا سړی.
نو ابو العاص وویل مگر زه شاهدی ادا کوم لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ما نه غوښته چې خپل ایمان او اسلام په مدینه کې ښکارا کړم، ځکه بیا به تاسې ویلای چې زموږ مالونه یې یوړه او دغه مالو په سبب مسلمان سو. نو ما دا بهتره ولیده چې ستاسې امانتونه درکم او بیا د خپل اسلام اظهار وکم. بیا نو ابو العاص مدینه منورې ته په هجرت لاړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم زینب رضی الله تعالی عنها چې د ابو العاص ښځه په هغه اوله نکاح سره ورسره کړه، ځکه تر دغه وخته هغه آیات شریف نو نازل شوی چې د مسلمانو ښځو نکاح یې د کفارو سره حرامول. بیا هم دغه جزایي حمله پر هغه قبیلو شروع وي چې د خندق په غزا کې یې اشتراک کړی و. څرنګه چې دغه حمله کوچنی حمله وي، کم خاص واقعات نه دي پکښې پیښ شوي، نو ذکر کولو ته ضرورت نه وینم. د بني مستلق غزا د هجرت د شپږم کال د شعبان میاشت را ورسېده. په دغه میاشت کې هغه لو غزا چې د بني المستلق غزا ورته ویل کېږي پیښه شوه. که څه هم دغه غزا د عسکري لحاظه برداره او اوږده غزا نه وه، مګر په دې غزا کې داسې وقایع پیښ شوه چې په اسلامي ټولنه کې شور او غوغا جوړه کړه. منافقین پکښې رسوا سوه. په دې غزا کې تعزیري حدود مشروع سوه، یعنی پر ځینو ګناه کوونکو په درو سره وهل مشروع سوه. دغه غزا و اسلامي ټولنې ته صفا او کرامت راوړي. دغه غزا و مسلمانانو ته عفت او د نفس پاکي راوړه. دغه غزا د تاریخ او سیرت علما غزوه العجائب بولي، ځکه په دغه غزا کې عجبه او نادره حادثه او واقعې پیښې شوې دي. او هغه غزا په دې ډول سره و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېدی چې حارث ابن ابي ضرار چې د بني مستلق د قبيله رئیس وو، پر خپل قوم او د عربو پر نورو قبيلو ګرځي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ لپاره خلق سره راټولوي، غواړي چې پر مدینه منوره حمله وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبر د تحقیق لپاره بريده ابن الحسيب الاسلمي رضی الله تعالی عنه ولېږي چې دغه خبر صحیح معلومات وکړي. بريده رضی الله تعالی عنه و بني مستلق ته ورغلی او هلته په خپل د حارث ابن ابي ضرار سره ولیده او خبرې ورسره وکړه. بريده رضی الله تعالی عنه بیرته مدینه منورې ته راغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په حالاتو خبر کړي چې هو د حارث د حمله اراده ده. اوس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د حارث د حمله خبر یقیني سو، نو یې ډېر ژر لشکر سره راټول کړي چې دغه لشکر مشرتوب په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم کاوه. اوس چې د شعبان د میاشتې 2 ورځې پاتې وې، رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني مستلق پر طرف حرکت وکړي. خو په دې غزا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه منافقین هم وته چې تر دغه د مخه په هیڅ غزا کې نه ورسره وتلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه لشکر کې د مهاجرینو بیرغ و حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورکړي او د انصار بیرغ و سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ته ورکړي او د مسلمانانو لشکر د بني مستلق پر طرف رهیسو. څرنګه چې بني مستلق هم د جنگ او حمله د پاره ځانونه تیارول، نو خود د معلوماتو د پاره شاوخوا نفر هم لېږل چې د اسلامي لشکر خبر ورته راوړي. مسلمانانو دغه د بني مستلق جاسوس ونیوي او ویې وژي. کم وخت چې حارث ابن ابي ضرار او د سره ورسره ملګرو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتګ او د دوی د جاسوس د وژل کېدو خبر ورسېدی، ډېر زیات وبېرېده او د هغه نورو قبیلو عرب چې د سره ملګري سوي وه ځینې جلاس وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د لشکر سره و مريسع ته ورسېدی. مريسع د بني مستلق د اوبو څخه یو اوبه وه چې په قدید کې د ساحل و طرف ته وه او دلته یې واړول. د کفارو لشکر هم راغلی، دلته یې واړول. دواړه لشکره د جنگ لپاره تیار او آماده دي. د مخه تر جنگ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و میدان ته ورووتی او کفارو ته ورناري کړه. د لا اله
الا الله محمد رسول الله کلمه ووایست. خپل وینې مو وساتي، خپل قریبان او دوستان مو وساتي، خپل مالونه مو وساتي. یعنی مسلمانان سي زموږ د حمله څخه خلاص یاست. خو هغه د کلمې د ویلو څخه انکار وکړي. بیا د دوه لشکرو په مابین کې په غوښو وشتل شروع شو. پس له هغه څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ځای حمله او هجوم امر وکړي. د جنگ په اولو دقیقو کې د بني مستلق د مشرانو څخه 10 نفر ووژل شو او بیرغ هم ولوېدی. کفارو چې دا حال ولیدي په تسلیمېدو یې شروع وکړه. په یو وار ټول تسلیم شو. نو د بني مستلق ټوله قبیله مسلمانانو په غنیمت واخیسته. ټول مالونه، ټول ښځې، ټول اولادونه یې په غنیمت واخیستل شو. هغه هم په یو حمله. ټول جنگ تر 2 دقیقو زیات نشو. سبحان الله. واقعي مسلمانانو ته دغه آسانتیاوي پیښیږي. نو خود ښځې د منځیانو په شکل، هلوکان د مریانو په شکل پر مسلمانانو وویشل شو. قصه اوږده ده. مقصد دا چې د بندیانو په جمله کې جویریه چې د بني مستلق د قبیله د رئیس حارث ابن ابي ضرار لور د ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ په حصہ کې ورسېده. او ثابت رضی الله تعالی عنہ ورته وویل کدوغه مال راکې زدي آزادوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه مال وثابت رضی الله تعالی عنہ ته ورکړي او هغه هم آزاد کړ. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه جویریه و اسلام ته دعوت کړ او دې هم بیل ځنده اسلام قبول کړ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په نکاح کړ. کوم وخت چې دا ام المؤمنین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه شو، صحابه کرام ژغ وکړي ول دغه بنجان چې زموږ سره دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخشان دي او دا نشایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخشان زموږ سره بنجان یا مریان وي. نو یې ټول بني مستلق آزاد او الکړه او هغه هم ایمان راوړي. حضرت عائشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها وایي هیڅ داسې شذ نه پیژنم چې د هغې برکت پر خپل قوم تر جویریه ډیر وي. ځکه د دې په اسلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې په نکاح د دې ټول اهل او قبیله آزاد او پریښول شو. بیا یو چا د جویریه رضی الله تعالی عنها څخه پوښتنه وکړه چې تا څنګه ژر اسلام قبول کړي، حال دا چې ستا ټول قوم د مسلمانانو سره بندیان ول او اوس دغه و چې جنگ خلاص و. دی رضی الله تعالی عنها په جواب کې ورته وویل تر دغه جنگ 3 ورځې د مخه ما خوب ولیدی چې پوره او کامل سپوږمۍ ورونو د 14 سپوږمۍ یا هغه سپوږمۍ چې پوره وي په عربي کې بدر ورته وایي. نو جویریه رضی الله تعالی عنها ویل ما 3 ورځې مخکې خوب ولیدی چې بدر یعنی پوره سپوږمۍ د مدینه منورې څخه راپورته سي په هوا په اسمان کې را رهوي څو راسي زما په غیږ کې ولويږي. نو ما د هغه خوب ترجمه په محمد صلی الله علیه وسلم سره وکړه. ما ویل دغه هدایت او لارښوونکی دی چې ما ته راځي. نو اصلا اسلام د دې زړه ته د الله جل جلاله د طرفه داخل شوی وو. دا د ام المؤمنین جویریه رضی الله تعالی عنها د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د دې د نکاح او د دې د عزت په سبب د دې د قوم د آزادېدو قصه و. اوس چې جنگ خلاص د بني مستلق بندیان آزاد شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم برته د مدینه منورې و طرف ته رهیسو. په لار کې ډېرې لوی واقعې پیښې شوې. څرنګه چې دغه واقعو د پیښېدو سبب رئیس المنافقین عبد الله ابن ابي او د ملګری و. نو دا لازمه ده چې اول په اسلامي ټولنه کې دغه منافقینو یو څه افعال او کردار بیان کړم. د بني مستلق تر غزا د مخه د منافقانو رول ورون موږ مخکې په تکرار سره ویلي دي چې عبد الله ابن ابي د اسلام او مسلمانانو سره حسد او عناد درلودي. خاصتا دغه عناد یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیات وو. ځکه د اوس او خزرج قبیلو داسې اتفاق کړی وو چې دغه قبیلو پاچا وګرځوي
حتی د تاج د پاره ملغلري او مریاني جوړ کړی وي چې په دغه وخت کې مدینه منورې ته اسلام راغلی او اسلام دوی د دې څخه راوګرځول چې د ابي د زوی متابعت وکړي. نو د ابي زوی دا فکر کاوه چې د پاچهي رسول الله صلی الله علیه وسلم ځنی واخسته. دغه عناد او حسد د هجرت د شروع څخه معلوم او ښکاراو. د مخه تر دې د عناد ښکاراو چې دوی په اسلام سره تظاهر او ښکاروالي وکړي او پس د هغه ښکاراو چې دوی په ظاهر مسلمان سو. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم پر یو بوده سپور وو. غوښته چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې مریض وو او پښتني ته ورسي.